خلا موضع د قضای حاجت ته ویل کیږي خو تعبیر په خلا ولې کوي خلا خو خالي والې ته ویل کیږي وایي ځکه دغه کنارابونه خکندازونه لیټرینونه چې موږ تاسو په ژبه ورته وایي بغیر د وخت حاجت نه خالي وي انسانانو هغه د استوګنې ځای نه ده یا خلا ویل کیږي وښو ته شنو وښو ته هغه د شیاطینو ځای ده پیریانان شیاطین په داسې ګندو ځایو کې اوسیږي دا حضرت انس رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام اذا دخل الخلا ظاهره د دخل لفظ ده چې خلا ته یعنی بیت الخلا ته د قضای حاجت ځای ته به چې ننوت ظاهره معنا دا ده هلته د ننې دا دعا کړه او مسله خو دا ده چې بیت الخلا ته چې ننوځي او دروازې نه د باندې به دا دعا ویې نن نه نو دی وی چې په عبارت کې دلته تقدیر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا اراد دخول چې اراده به د دخول وکړه نو د باندې به دا کلمات ویل اوس که سړی بیت الخلا ته ننوځي قضای حاجت کوي د دروازې نه د باندې به دا کلمات ویل چې اعوذ بالله لاړ چې دومره ویم کفایت کوي اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا الفاظ ویم د نرانو پیریانانو د ښځو شیاطینو نه د ټولو نه زه پناه غواړم خو که سړي د باندې ویر شوه ننوت بیت الخلا ته وروسته یې ورپام شو بیا به څه کوي د امام مالک صاحب په رایه حالته د ننې بیم په خوله ویایي ظاهر د حدیث اذا دخل الخلا دا نور ائمه موږ دا ویل چې نه ای باندې به ویایي که ننې بیت الخلا ته ننوت د کشف د عورت په وخت کې بیا دا کلمات ویل منه دي نو بیا به په زړه کې ور ویایي الله تعالی خو تا په زړه خبر ده په زړه کې دعا وکړه پناه وغواړه د دغه ضررناکو شیانو نه انما الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا اصل خبره خو د زړه خدا خو بیت الخلا ته چې ننوځي دا د باندې په بیابانو کې چې سړی کله د یو دیوال بیخته قضای حاجت ته کیني یا د ونو په منځ کې قضای حاجت ته کیني هلته به دا کلمات څه وخت ویایي هلته خو داسې مشخص ځای نه ده چې ورننوځي وایي هلته به د کشف د عورت نه مخکې چې ګنډه مخه یې خلاصوي دغه وخت کې به ویایي چې عورت لا نه لوت شوی او مخکې وختو کې چې د لنګو استعمال و لنګ دستور دا ده چې په ولاړې سړی نه راپورته کوي چې کیني دغه وخت کې بیا د دغه نه مخکې به ته دا کلمات ویایي دا اول باب کې آداب ذکر شوه چې بیت الخلا ته چې ننوځي نو دا کلمات په ویایي یا اعوذ بالله یا اللهم انی اعوذ بک روایتو کې اختلاف ده جایز ټول دي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث د آدابو د بیت الخلا نه دا ده چې ننوځي لوڅ سر به هم ننوځي لیټرین ته بیت الخلا ته لوڅې پښې به هم ننوځي آداب وروسته به موږ تاسې ذکر کېږي ادب دا د پټکای به هم نه ننباسي چې یو امکان وي لرې کېدلو پټکای به هم نه ننباسي داسې شی چې د الله تعالی نوم په لیکلی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په لیکلی آیات په لیکلی حدیث په لیکلی ښکاره وي پټ بند نه وي لکه دا چمړه کې چې تعویضونه بندېږي چې ښکاره وي لکه دا بعضې روپۍ وي هلته شی په لیکلي دا به هم نه ننباسي دا به بیا د ګوتې په باب کې د نبي علیه صلات وسلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش و چې کله به ننوت نو هغه به یې لرې کړي د ګوتې نه دا مسله به بیا نور انشاءالله الله ته ذکر کوو خو دا آداب دي دوم روایت کې بیا حضرت انس رضی الله عنه نبی علیه السلام چې اراده د دخول د قضای حاجت ځای ته وکړه نو ویل به اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث په هغه اول کې خو څه تردد و چې اللهم انی اعوذ بک ویلې که اعوذ بالله من الخبث والخبائث یا او الخبث والخبائث په دغه کې بیا تردد نشته اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خبث جمع د خبيث ده نران شیاطین خبائث جمع د خبيثتون ده اونات شیاطین چې دغه دوړ د zarar نه مو وساتي مرګم پیخي کې ګوري لکه حضرت سعدي چويشت ملعبه هم ګرځي د انسان په عورتو ساتونه تیری چې اعوذ بالله ونه وي حتی چې په بیت الخلا کې نه لټین کې نه دی باندې د خلکو ته وسواس ورچی اوس ګوري الله تعالی دې حفاظت وکړي دی بل عورت کتل کې خوان شي خو چې لوڅ عورت چا څوک ویني غړ سړی ورګوري به غړ سړی ملای ورګوري په پردي عورت وګوري اوس خو دغه عورت ته هم د لکه دیغه چې دا خوان په چې کې د چیغه ته ګوري شیطان